داسې یو کار چې ټول افغانان یې سخت غوسه کړي دي دا چې څه شوي دي او ولې ویډیو ګورئ چې خبر شئ. د عامې روغتیا وزارت پاکستان ته د مصنوعي تنفس د هغو 32 ماشینونو د قاچاق پلټنه کوي چې نړیوالو یې تازه له افغانستان سره مرسته کړې وه. دغه وینټیلیټرونه چې ارزښت یې 800,000 امریکایي ډالره دي، یو افغان سوداګر هڅه کوي چې له پېښور څخه د ماشینونه بیرته له قاچاق کوونکو وپېري او د افغانستان حکومت ته یې وسپاري. د افغانستان مشهور خبري اژانس پژواک وایي چې هغه غږونه او انځورونه یې ترلاسه کړي چې پکې له عامې روغتیا وزارت څخه 32 د مصنوعي تنفس ماشینونه پېښور ته قاچاق شوي دي. دا معامله د واتس اپ له لارې مخ ته ځي او دوی یو بل سره د وینټیلیټرونو د قیمت او ځای په اړه معلومات تبادله کوي. په دغه غږ کې ویل کېږي یو 32 دانې وینټیلیټر شته، IC 1010 ماډل. خو ګوره دا شی د افغانستان له روغتیا وزارت څخه په صفا الفاظو کې دا راپټ شوي دي. دغه کس بل مقابل کس ته په دې خبرو کې وایي چې چا چې دا رالیږدولي هغه په دې ټینګار لري چې د روغتیا وزارت هیڅوک باید په دې پوه نشي او دا ماډل وینټیلیټرونه له 18,000 تر 25,000 امریکایي ډالرو پورې بیې لري. هغه زیاته کړي وګوره که دا یې لیږي نو بیا به ورسره خبره جوړه کړو. بلخوا یو افغان سوداګر د نوم نه ښودلو په شرط پژواک ته ویلي چې دی یې پاکستان کې له ځینو سرچینو سره دا مسله تعقیبوي او هڅه کوي له هغه کس څخه چې د مصنوعي تنفس دغه ماشینونه ورسره دي بیرته ترې وپېري. د دغو ماشینونو د اخیستلو خبرې مو ورسره روانې دي، حتی د قیمت په اړه مو هم خبرې کړي. موږ 15 رانیول خو دوی وایي چې ټول به وپېري، مګر لا هم وروستی ځواب یې نه دی راکړی. پژواک کې دا کړې ده چې دوی هغو انځورونو او اسنادونو ته هم لاسرسی پیدا کړی چې له مخې دا وینټیلیټرونه د بیجین ایونومین په نوم کمپنۍ جوړ دي. دا کمپنۍ په چین کې د OR او ICU د طبي وسایلو د تولید په برخه کې کار کوي. د دوی د رسمي ویب پاڼې معلومات له مخې وینټیلیټر VG80 کنټرولر هیډ د دغه شرکت تولید دی چې له شاوخوا 12,000 امریکایي ډالرو نیولي ان تر 18,000 پورې بیې لري. د وینټیلیټرونو غلا په داسې حال کې له افغانستان شوي چې هیواد کې د کورونا اکثره ناروغان د اکسیجن کمښت له امله وژل شوي. همداراز د کندهار په ولایت کې د مصنوعي اکسیجن یا وینټیلیټر یوازې 2 ماشینونه دي چې په هیڅ ډول د ناروغانو لپاره بسنه نه کوي او شاوخوا 50 دغسې نورو ماشینونو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت په تجریدي روغتون کې 6 وینټیلیټرونه موجود دي او لږ تر لږه 4 نورو ته هم اړتیا لري. د خوست په قادري روغتون کې بیا د کورونا ناروغانو لپاره یوازې 2 وینټیلیټرونه لري او 2 نورو ته اړتیا هم شته. بلخوا کابل کې د افغان جاپان روغتون د اړیکو مسؤل مسیح نوري وایي د کابل په افغان جاپان او علي جنار روغتونونو کې 8 وینټیلیټرونه موجود دي چې ښه پایله لري، خو په دغو روغتونونو کې د نورو نویو بسترونو جوړېدل یې هم مهم وګڼل. دی وایي دغو روغتونونو کې 10 نورو د تنفس مصنوعي آلو ته اړتیا ده تر څو 100 نوي بسترونه جوړ شي چې په دې سره ناروغانو ته په سم ډول رسیدنه وشي. دی وایي روغتیا وزارت مخکې 270 پایې دغه ماشینونه لرل، 40 یې خراب شوي ځکه څوک پرې نه پوهېدل او اړتیا یې هم نه وه چې وکارول شي. له همدې امله اوس داسې یو تخنیکي کس ته ضرورت دی چې دغه آلې بیرته جوړې کړي. د په وینا چې د وینټیلیټر ماشینونو کارونه مشکله ده او دوی د دې برخې ډیرو متخصصینو ته اړتیا لري. د ملي تدارکاتو کمیسیون د دې کال په خپله 3مه غونډه کې د 1500 وینټیلیټرونو د پیرودلو وړاندیز منظور کړی دی. درنو لیدونکو ډیره مننه چې دا ویډیو هم تر اخره ولیدله. که په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.